مدیر صاحب، یو مهم راپور لرو چې باید په 2 ورځو کې بشپړ شي. دا راپور د ریاست لپاره ډیر ارزښت لري. زه پر تا باور لرم چې دا کار په وخت ترسره کړې. سمه ده رئیس صاحب، زه به هڅه وکړم چې دا راپور په ښه ډول جوړ کړم. نه یوازې هڅه نه، زه پایله غواړم. هڅه کول کافي نه دي. 2 ورځې وخت لري او بس. ښه سمه ده مدیر صاحب، زه به حتمي دغه کار ترسره کړم. او خدایه، دا راپور ډیر سخت دی. ځینو برخو باندې بیخي نه پوهیږم چې څه ولیکم. که راپور پر وخت چمتو نه کړم نو رئیس صاحب به ماته ډیر په غوسه شي. مدیر صاحب دا څه دي؟ راپور مو نیمګړی دی. ما واضح درته وویل چې 2 ورځې وخت لري. دا څنګه بې مسؤلیتي ده؟ رئیس صاحب بخښنه غواړم. ستونزه دا وه چې اړین معلومات مې په وخت ترلاسه نه کړل. په ځینو برخو نه پوهېدم، هڅه مې وکړه خو په یوازې ځان مې کار بشپړ نه شو کړای. نو ولې دې مخکې راته ونه ویل؟ که ستونزه دې درلوده باید له ما سره دې شریکه کړې وای. زه خو څه جادوګر نه یم چې په خپله پوه شم. هو سمه ده رئیس صاحب، زه وېرېدم چې تاسې به غوسه شئ. ما فکر کوو چې په خپله به یې جوړ کړم خو ونه توانېدم. مدیر صاحب، زه درته یوه خبره کوم. په اداره کې یوازیتوب د کار لاره نه ده. د ټیم کار ډیر مهم دی. که تا ستونزه درلوده باید له ما سره دې شریکه کړې وای. تاسې سم وایاست رئیس صاحب، دا زما تېروتنه وه چې مخکې مې له تاسې سره دا ستونزه نه وه شریکه کړې، خو په آینده کې به دا ستونزه نه تکراریږي. ډیر ښه، راځه چې زه در سره اوس مرسته وکړم. زه به تا ته ځینې برخې روښانه کړم او یو څه تجربه به در سره خپله شریکه کړم. ته یې ولیکه او راپور به دې بشپړ شي. ډیره مننه مدیر صاحب، ستاسو مرسته زما لپاره ډیره لویه ده. زه به له دې وروسته هیڅکله ستونزه پټه نه کړم. سمه ده، ډیر ښه. په یاد ولره زه ستا د مرستې لپاره دلته یم، نه د سزا لپاره. د ټیم کار بریا په همکارۍ کې ده. ټیم ورک یعنی د څو کسانو ګډ کار کول د یو ګډ هدف د ترلاسه کولو لپاره. کله چې څو کسان سره په ګډه کار کوي، هر یو د خپلې وړتیا او مهارت له مخې برخه اخلي او ټولې هڅې د یوې پایلې لپاره تنظیمیږي. نو دې ته ټیم ورک ویل کیږي. ټیم ورک یا ګډ کار د هرې ادارې او ټولنې د بریا لپاره ډیر مهم دی، ځکه چې کله څو کسان په ګډه د یو هدف لپاره کار کوي نو د کار بار پر ټولو ویشل کیږي. د ستونزو د حل لپاره بیلابیل نظرونه وړاندې کیږي. د هر غړي وړتیاوې او مهارتونه سره یوځای کیږي او پایله یې د یو کس له انفرادي کار څخه تل پیاوړې او غوره وي. ګډ کار د اعتماد، دوستۍ او همکارۍ فضا رامنځته کوي. د زده کړې او تجربې تبادله اسانه کوي. خلاقیت او نوښت ته وده ورکوي او کارونه په لږ وخت کې د ښه کیفیت سره سرته رسیږي.